ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان دوله یو پاک الله په سپېڅلي نامه د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د راډیو درنو اورېدونکو سلامونه نیکې هیلې مو منئ خدای دې وکړي چې د ژوند په ټولو چارو کې کامیابه خوشحاله او برلاس یاستئ یو وار بیا هم د رڼا په لور ګرځی میز دی دا خپرونه د روغتیایي موضوعاتو په تړاو جوړیږي چې موږ د ډاکټر صاحبانو متخصصینو سره د بېلابېلو روغتیایي موضوعاتو په تړاو میلمانه کوو د دوی نه معلومات اورو تاسو سره شریکوو د خپرونې د باس کوربه زه ظاهر الله ظاهري یم او د خپرونې د باس موضوع مو نن ده MNP څه ته ویل کېږي تقویتي پوډر څومره مهم دي د چا لپاره او څنګه یې ترلاسه کولی شو او کومې ګټې لري غواړو د ټولو موضوع په تړاو د کونړ ولایت د AYSO دفتر مسؤل د تغذیې د برخې ډاکټر نصرت الله پټان مې میلمه دی غواړو له دوی سره په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث وکړو ډاکټر صاحب ستړي مه شئ او خپرونې ته په خیر راغلئ د بحث په دې راپیلو چې د تقویتي پوډر څه ته ویل کېږي بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي سر کې د تاسو ټولو څخه مننه کوو چې موږ مو د دغسې یو ښې برنامې میلمه کړلو او په دې ترڅنګ تاسو ته هم ښه راغلاست وایو او ټولو لیدونکو اورېدونکو ته هم ښه راغلاست وایو خدای دې وکړي چې ټول د صحت او عافیت جامې په تن ولري چونکې دا ډېره ښه موضوع ده چې تاسو په نښه کړې ده او دا مو خلکو ته روښانه کوو چې څنګه کولی شو د تقویې پوډر وپېژنو یا موږ تاسو چې په انګلیش کې ورته MNP وایي یا مایکرو نیوټرین پوډر ورته ویلی کېږي دا هغه پوډر دی چې په ټولنه کې موږ تاسو ورته د تقویې پوډر ویلی کېږي او دا د ټولنې لپاره ډېر اهمیت لري په اوس وخت خصوصا ځکه چې ټولنه په دغسې حالاتو کې چې د مختلفو ناخوالو سره مخامخ ده د دغه مختلفو ناخوالو نه یو هم تغذیوي ناخوالې دي چې موږ تاسو په رواني ژوند کې ورسره ډېر روبرو یستو مخامخ ورسره یستو MNP پوډر چې دی دا هر یو توری چې دی MNP مایکرو نیوټرین پوډر یا د تقویې پوډر ورته ویلی کېږي چونکې دا په ټولنه کې اوس وخت کې د صحي رضاکارانو لخوا ویشل کېږي او په دې کې موږ تاسو 15 نوعه هغه مواد چې په ټولنه کې ورته اوس مهال ډېر ضرورت دی یا زموږ ستاسو په تغذیې کې ډېر رول لري چې په دې کې 10 ویټامینونه شامل دي او 15 منرالونه شامل دي چې دغه 10 ویټامینونه او 15 منرالونه په یو داسې پیک کې سره برابر شوي دي همدې ته موږ MNP پوډر ویلی کېږي یا مایکرو نیوټرین پوډر یا د تقویې پوډر ورته ویلی کېږي چې په دې کې 10 ویټامینونه شامل دي او 15 منرالونه شامل دي ډېره مننه ډاکټر صاحب پټان غواړو زموږ لیدونکي او اورېدونکي په دې هم پوه شي چې د دې پوډرو دغه چې کوم ترکیب دی یا کومه اصل اجزا دي په دې اړه هم کلک وضاحت ورکوي دا تر ټولو ډیره مهمه خبره ده چې زموږ ستاسو د ټولنې خلک خصوصا تعلیم یافته طبقه او دې ترڅنګ هغه خلک چې تعلیم نه لري دا به دې پوه شي چې دا څه شی دي موږ تاسو مخکې په دې وضاحت ورکوو چې مایکرو نیوټرین پوډر یا موږ تاسو په ساده اصطلاح کې د تقویې پوډر ویلی کېږي دا هغه پوډر دی چې په دې کې 15 نوعه قسم هغه غذایی مواد شامل دي چې روزمره زموږ ستاسو په ټولنه کې په غذا کې موجود دي خو چونکې په ټولنه کې د غذایي د عادت یا کلتور داسې دی چې بعضې غذا په صحیح ډول نه اخیستل کېږي نو موږ دغه داسې یو کمبینیشن په شکل برابر کړي دي تر څو په ټولنه کې هغه ماشومان د ټولنې هغه قشر چې غذایي مواد سره په مکمل ډول لاسرسی نه لري دا تر هغوی تر کورونو ورسو او هغوی ته استفاده وکړي اوس راځو دې موضوع ده چې په دې MNP پوډرو کې یا د تقویې پوډرو کې څه شی شامل دي په دې کې 15 نوعه مواد شامل دي چې مخکې مو ته موږ اشاره وکړله چې په دې کې 10 ویټامینونه شامل دي هغه ویټامینونه چې په الحال زموږ ستاسو په ټولنه کې زموږ ستاسو بدن کې زموږ ستاسو د بدن په میټابولیزم کې یا زموږ ستاسو د بدن هغه ضرورتونه پوره کړي چې روزمره ژوند کې موږ تاسو ضرورت لرو چې زه ښه نومونه واخیستلی شم په دې کې ویټامین C چې اسکاربیک اسید ورته موږ یو دا پکې شامل دی چې ډېر مهم دی د دې ترڅنګ په دې کې ویټامین A شامل دی چې دا هم زموږ ستاسو په روزمره ژوند کې ډېر ضرور دی چې موږ تاسو برحالت کمپینونه هم لرو کله چې د پولیو کمپین ترسره کېږي هغې ته موږ ویټامین A یو کپسولونه په سور او زیړ رنګ سره دي دا هم عوامو ته ورکولی کېږي ماشومانو ته نو یو پکې هم دا شامل دی دې ترڅنګ په دې کې ویټامین B1 ویټامین B2 ویټامین B3 ویټامین B6 ویټامین B7 9 فولیک اسید آیرن کلشیم ویټامین کې او ایوډین دا هغه څه دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې موږ تاسو ته بدن ورته په الحال ډیر ضرورت لري نو دغه ضرورت مطابق چې موږ تاسو بدن کې دغه شیانو ته ډیر ضرورت دی او باید روزمره ژوند کې موږ تاسو په غذایی موادو کې واخلو خو چونکې ټولنه نن داسې حال ته رارسېدلې چې غذایی کلتور یو طرف نه یو موانع ده چې د غذا په هکله موجود ده دې ترڅنګ غذایی مواد ته د خاصو خلکو نه لاسرسی دا بله یو داسې فاجعه ده چې رامنځته شوې ده نو دوه داسې
راجع دي چې یو غذایی مواد ته عوامو نه لاسرسي او دویم په غذایی موادو د بد کلتور چې دا دې ته زمینه مساعده کړله چې دغه مهمو 15 مایکرو نیوټرین پاوډرو ډیفیشنسي یا کمبود زموږ ستاسو بدن کې رامنځته کیږي. پټاسه تاسو د هغه د بد کلتور لکه کوم مثال ورکول؟ مثلا بد کلتور زموږ ستاسو په ټولنه کې دا چې ماشومان شپږ میاشتې پورې باید ماشوم خالص د مور شیدې واخلي. بله چې دغه د مور شیدې زموږ ستاسو دغه ټول مایکرو نیوټرین پاوډر دغه لري ویټامینونه منرالونه لري خو چونکې کله ناکله داسې کار کیږي چې مور په صحیح ډول د خپل ماشومان ته نه ورکوي. مور دې ته جوړه دا وخت نه لري چې د ماشوم د په شپه ورځ کې هغه د کوم د تی ورکولو یا د شیدې ورکولو موده چې د هغه په نظر کې ونیسي نو بس دغه عامل یو عامل شو چې مور په دې نه دا آګاه چې څنګه کولی شي خپل ماشوم په ښه ډول تغذیه کړي. یو بد کلتور خو دا شو تر شپږ میاشتې پورې د مور په واسطه ماشوم ته خالص شیدې ورکول نور هېڅ نه ورکول. دا غي نه وروسته به ماشوم ته د اضافه غذا یا متمم غذا شروع کول. دا غذا هم په ټیم نه شروع کیږي. کو چیرته دا غذا هم په ټیم شروع شي نو یو خاص ډول د یو شی ورکول کیږي چې پاغه کې بدغه مواد نه شامل لکه مثلا په ټولنه کې عام رواج دی چې د وریجو سرسر ورکول. خو چونکې موږ تاسو یو چې دا وریجې خپل غذا ده سرسر هم پیداناک دی خو مګر خپل باید وریجې واخیستلی شي. که چیرته موږ ماشومان ته بار بار هم دا د پرلپسې ډول هره شپه د وریجو سرسر یا هره شپه د لوبیا اوبه ورکو نو دغه لوبیا خو یو خاص ډول مواد لري. دغه ټول 15 قسمه مواد یا هغه مواد خو نه لري چې زموږ ستاسو بدن ته ضرورت لري. نو دا غلط کلتور دی. دویم غلط کلتور چې زموږ ستاسو په ټولنه کې رواج دی بعض ماشومان ته حتی تر دې پورې چې باید شی نه ورکول کېږي چې دا به د ګېډه خرابه کړي دا اسهال کوي دا د سینه خرابوي. مثلا هغه څه نه دا رانیول کېږي چې هغې وخت کې د دې ماشوم بدن همدغه غذایي مواد ته ضرورت لري. نو دا هغه غلط کلتورونه غلط رواجونه دي چې زموږ ستاسو په ټولنه کې بالحال موجود دي. همدغه بد کلتورونه د ماشوم خوارځواکۍ سوی تغذیې دې طرف ته وړي. نو کله چې یو ماشوم خوارځواکۍ سوی تغذیې طرف ته لاړ نو بیا هغه نشي کولی چې هغه زده کړه چې دا یې وشي کولی چې یو نورمال انسان یې سرته رسوي دا وکړي به یې نشي کولی. هغه فزیکي وده چې یو نورمال ماشوم یې سرته رسوي د دغه غذایي مواد د کمبود د وجې نشي کولی چې نورماله وده سرته ورسوي. د دې تر څنګ د ده په آی کیو کې کمبود راځي. هغه زده کړه چې یو ماشوم په اووه کلنۍ کولی شي کوم دغه ماشوم خوارځواکه پاتې شوی په اووه کلنۍ کې دا نشي کولی چې په هغه عمره زده کړه وکړي چې کوم یو نورمال ماشوم یې کولی شي. مثلا دغه بد کلتورونه چې دي دا موږ هغې طرف ته وړي. درېیمه خبره دا چې زموږ ستاسو چونکې سیمه ییز ژوند لرو کلیوالي ژوند لرو علاقوال ژوند لرو نو بیا په دې ژوند کې چې موږ تاسو کله د غذایي کلتور وګورو کو چېرته د وریجو موسم خو ټول د وریجو نه استفاده کوو. غربت یو بل فاجعه ده چې دلته موجوده ده. کو چېرته د لوبیا موسم ټول د لوبیا نه استفاده کوو. نو موږ څنګه کولی شو چې دغه ماشومان چې په دغه فاجعې سره مخامخ دي د دې نه راوباسو؟ یوازینۍ لار چې موږ تاسو اوس په وخت کې لرو هغه د MNP پوډرو یا تقویه پوډرو کمپین دی چې هغه غذایي مواد یا هغه ویټامینونه او هغه منرالونه چې په همدې عمر کې ورته همدغه ماشومان ضرورت لري د نورمال ودې دپاره د نورمال فزیولوژیکي ودې لپاره د نورمال زده کړې تقویې دپاره یا نورمال IQ دپاره د نورمال دماغي ودې لپاره دا ډېر ضروري مواد دي. نو دغه مواد په همدغه پوډرو کې ځای پر ځای شوي دي تر څو په ټولنه کې د عام قشر چې زموږ ستاسو خلک ته مستفید شي یا زموږ ستاسو هغه ماشومان هغه طبقه ماشومان چې د خوارځواکۍ سره مخامخ دي د دې په واسطه موږ کولی شو دغه غذایي مواد د کمبود څخه وژغورو او یو نورماله ټولنه یو ښه تغذیه شوې ټولنه رامنځته کړو. ډاکټر پټان تاسې خبرو کې یادونه مو کړه طاهر زموږ دویم پوښتنه هم دا ده چې تغذیه ماشومان د کومو خلکو لپاره دا پوډر ډېر ګټور دي؟ اول خو زه غواړم تر ټولو دا مهمه خبره وګڼم چې زه باید په دې یو څه رڼا واچوم چې خوارځواکي ولې څه ته وایي. خوارځواکي یو داسې عام موږ تاسو ته پښتو کې کو ساده تعریف کړو د غذا ډېروالی هم یو ډول خوارځواکي ده د غذا کموالی هم ډول خوارځواکي ده. که موږ لږ سمارټ یو یا مرکزي یو غذا افراط او تفریط دواړه خوارځواکي ده. خو اوس چونکې راځم دې ته چې په افغانستان کې کوم ډول خوارځواکي ډېره ده د غذا تفریط ډېر دی غذایي کموالی ډېر دی یا موږ تاسو ته چې خوارځواکي ډېره ده. ماشومان هغه غذایي مواد ته یا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې هغه ټوله قشرونه امیدواره مور ماشوم ځوان دوی دغه غذایي مواد ته چې دا ورته ضرورت لري په صحیح ډول لاسرسی نشي پیدا کولی یا ورته لاسرسی پیدا کولی شي خو مطلب موجود نه دي. نو کله چې دغه غذایي مواد سره یو څوک د دې کمبود سره مخامخ کېږي دې ته خوارځواکي وایي. یعنې د غذا تفریط اوس په وخت کې په افغانستان کې ډېر دی خواروالی چې ورته وایو دا ډېر دی. نو په دې خاطر کله چې یو انسان خوارځواکی شي غذایي موادو کمبود پکې رامنځته شي د ویټامینونو منرالونو کمبود پکې رامنځته شي نو په دې وخت کې دا هغه نورمال ژوند ته چې یو نورمال انسان باید ادامه ورکړي وشي کولی نورمال ژوند تېرولی نشي. ښه مثال ته زه وایم مثلا موږ تاسو په ټولنه کې ویټامین A یو ویټامین دی
وټامین A یا وټامین دی چې موږ تاسو په دې مایکرو نیوټرن پاوډر کې هم لرو د دې د وجې دوه خاصې ناروغۍ منځته راځي یو نایټ بلنډس ورته وایي یا شبکوري چې ورته موږ د شپې لخوا څه نه لیدل بل چې د زیروپتالمیا د سترګو وچوالی دی چې دا د دې وټامین A د کمبود د وجې رامنځته کېږي نو کله چې یو څوک وټامین A کمبود سره مخامخ شي نو دغه دوه عام آفتونه دي سترګې یو نعمت دی د دې نعمت څخه به څه کېږي بې برخې به شي نو موږ ځکه ویو چې دغه خوارځواکي دغسې آفتونه منځته راوړي که دا آفتونه په همدې ژوند کې که په آینده ژوند کې خو دا خلکو سره څه دي روبرو دي مخامخ دي بل مثال به درته ویم اسکاربیک اسید وټامین C یو ډېر ارزان بیه وټامین دی وټامین C اسکاربیک اسید ډېر ارزان بیه وټامین دی زموږ ستاسو په ټولنه کې موږ ورو موږ تاسو استوایي اقلیم لرو استوایي اقلیم کې ټول هغه میوه‌جات ښه وده کوي چې وټامین C لري نارنج شو مالټه شو لیمو شو سره د دې چې په ټولنه کې دا عام دي مګر د نه ښه استعمال د وجې موږ تاسو ګورو زموږ ستاسو ګرې وینې کېږي زموږ ستاسو د نوکانو ګرې کوي دا هغه څه دي چې د دې د کمبود د وجې څه کېږي رامنځته کېږي که موږ تاسو بل وګورو ټوکیپرول وټامین E یو اندازه وټامین دی چې په وریجو کې شته خو مګر که موږ تاسو وګورو د دې د نه استعمال د وجې د پوستکي وچوالی پیدا کېږي زموږ تاسو عام قشرونو ته لاړ شئ ټول خلک وګورئ پوستکی چاودلی مخې ګونځي وجه دا ده چې دغه وټامین د کمبود د وجې که یو بل موږ نیاسین یو وټامین دی د وټامین B د خاندان نه دی د کمبود د وجې موږ تاسو وګورو پیلګرا رامنځته کېږي پیلګرا د پوستکي او دماغ یو ډول ناروغي ده که دې تر څنګ بیا وګورو نور داسې وټامینونه دي که چېرته موږ هغه په یو رامخې ته کړو د هر یو د کمبود د وجې یو مرض ویو نو تاسو به پوه شئ چې د هر وټامین په بدن کې څومره مهم اهمیت لري او د دې د کمبود د وجې به موږ د کومو ناخوالو سره مخامخ کېږو همداسې دا 15 نوعه مایکرو نیوټرن چې په دې پوډرو کې شامل دي د دې هر یو د کمبود د وجې ماتپال دي که موږ تاسو په غټان عمر کې سو که بیا وروسته سو د یو ډول ناخوالو سره مخامخ کېږو نو د دغه ناخوالو د مخنیوي دپاره د تقویې پوډر چې دي دا برابر شوي دي او دا موږ هغو ماشومانو ته ورکوو چې عمرونه د 6 میاشتو نه پورته وي ځکه د 6 میاشتو نه ښکته ماشومانو ته موږ غذایي مواد نه ورکوو د 6 میاشتو نه وروسته ماشومانو ته غذایي مواد شروع کېږي او دغه غذایي مواد کې موږ کولی شو دغه مایکرو نیوټرن پوډر د دې ماشومانو لپاره جوړ کړو څنګه کولی شو د 6 میاشتو نیولې تر 15 کلنۍ پورې موږ کمپاینونه لرو چې په دې کمپاین کې موږ هر ماشوم ته دا ورکو کله چې موږ دا ورکو نو دا باید په ټولنه کې د مور او پلار لخوا د ماشوم ته په ښه ډول توصیه شي چې څنګه کولی شو دا په ښه ډول شي استعمال کړو که موږ تاسو ورکو او هلته مور او پلار ته ناخبره یې په صحیح ډول استعمال نه کړي نو دغه پوډرو ګټه بې معنا ده هېڅ ګټه دې څوک اخیستلی په همدغې تفصیل هم غږېږو د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د راډیو اورېدونکو تاسې همداسې به د رڼا په لور ګرځی میز د ټلویزیون څخه ګورئ خوشبختانه د خپرونې میلمه مو د AYSO دفتر د تغذیې د برخې مسؤل ډاکټر صاحب نصرت الله پټان میلمه دی چې په دغه موضوع باندې د تر دې وخته ډېر په زړه پورې معلومات وړاندې کوي ډېر لپاره به دا معلومات جالبه هم وي ډاکټر صاحب راځو خلکو ته د استعمال طریقه وویل شي او همدارنګه له کوم ځایه ترلاسه کولی شي غواړو دغه دوه پوښتنې ځواب شي اول دا چې استعمال صحیح طریقې سره څه ډول باید د استعمال شي او همدارنګه له کوم ځای باید ترلاسه کړي دا خلک دغه ظهیر صاحب ستاسو څخه ډېره مننه کوو چې ډېرو ښو نقطو ته اشاره کوئ چونکې دا د ټولنې قشر لخوا دا د 6 نه تر 9-50 میاشتو عمر پورې ماشومانو ته ورکول کېږي هغه ماشومان چې د 6 میاشتو نه پورته عمر ولري تر 9-50 میاشتو پورې دې ماشومانو ته ورکول کېږي موږ د دې MNP پوډرو یا د تقویې د پوډرو یو خاص کمپین لرو چې دا کمپین موږ ترسره کېږي دا د کونړ ولایت په هره ولسوالۍ او حتی هر فیسیلیټي چې ورته موږ ویو یا صحي کلینیکونه ورته ویو د دې په بیس کې ترسره کېږي هلته چې زموږ ستاسو په ټولنه کې څومره موږ تاسو په ټولنه کې یو ډول صحي کارکوونکي لرو چې هغې ته موږ په انګلیش کې CHW ورته ویلی کېږي په عام اصطلاح کې ورته ټولنې صحي رضاکار ورته ویلی کېږي دغه پوډر د دغه خلکو لخوا د 6 نه 9-50 میاشتو عمر ماشومانو ته ویشل کېږي او هر کمپین کې موږ دې ماشومانو ته 2 بکسه ورکولی کېږي چې په هر بکس کې بیا موږ تاسو 10 وړې پوڼۍ لرو 2 بکسه ورکولی کېږي او په هر بکس کې موږ 10 پوڼۍ لرو همدغه پوڼۍ بیا د 2 میاشتو لپاره استعمالیږي چونکې 2 بکسه دي په هر بکس کې 10 دانې دي نو 15 دانې شوي هر ورځ یو پوڼۍ استعمالیږي دغه یو پوڼۍ په دومره غذایي موادو کې اچولی کېږي چې دغه ماشوم په یو ټیم غذا سره وخوړلی شي
په یو وخت پاتې نشي بل وخت پاتې نشي. مثلا په داسې یو قاب کې تیار شي چې مور پوهېږي پلار پوهېږي چې همدغومره غذایي مواد د ماشوم په همدغه ټیم کې څه شي خوړلی شي چې هغه یو ټیم ته استفاده وکړي چې بل ټیم ته پاتې نشي. نو دا او بل دوی مهمه خبره دا ده چې دا اوس په کومو غذایي مواد باندې واچولی شي خصوصا که په هغو غذایي مواد واچولی شي چې غوړ ولري فایده ډېره زیاته ده. په هغو غذایي مواد واچولی شي چې غوړ ولري فایده یې څه ده ډېره زیاته ده. او دویمه خبره دا باید په ډېرو ګرمو خوړو کې وانچولی شي ځکه بعضې ویټامینونه او منرالونه موږ لرو چې په ډېر ګرم خوړو کې هغه د ګرموالي نه خپل هغه کیفیت څه کوي د لاسه ورکوي کیفیت یې خرابېږي. نو دا باید نه په ډېرو ګرمو خوړو کې واچولی شي او نه په ډېرو یخ خوړو کې واچولی شي په دومره اندازه خوړو کې واچولی شي چې یو ماشوم په یو ټیم سره وخوړلی شي. او بل خبره چې پکې دا ده چې په دومره غذا کې واچولی شي په داسې غذا کې واچولی شي چې نه ډېره ګرمه اوسېږي او نه ډېره یخه اوسېږي. او نو دغسې دا د استعمال طریقه ده. په ورځ کې یو پوڼ استعمالېږي تر 2 میاشتو پورې په دوامدار ډول د دې استعمال څخه استفاده کوو. ښه خبره په دې پوډرو کې څه ده چې دا د غذا خوند او رنګ ته تغییر نه ورکوي غذا په خپل حال پاتې کېږي. مثلا که موږ هر څه پخلی د هغې غذا خپل خوند لري خپل بوی لري خپل رنګ لري نه په غذا په رنګ کې تغییر راولي نه د غذا په بوی کې تغییر راولي او نه د غذا په خوند کې تغییر راولي. نو که چېرته مور یې پټ یو ماشوم دی فرض کړه دا په ښکاره ډول نه اخلي چې وګوره دا پکې اچول نشي خوړلی نو که مور یې کې چېرته پټ دا منحل کړي پکې ګډې کړي او ماشوم ته راوړلی شي نو ماشوم په دې نه پوهېږي چې آیا په دې کې یو څه شی اضافه شوي دي کو اضافه شوي نه دي. نو موږ تاسو دا په دومره غذا کې اچوو. یو ځل بیا هم تکراروم چې لیدونکي او اورېدونکي په ښه ډول دا پیغام ځان سره واخلي. په دومره غذا کې چې یو ماشوم په یو ټیم وخوړلی شي په ډېره ګرمه غذا کې هم باید واچولی شي په ډېره یخ غذا کې هم باید واچولی شي د ورځې یو پوڼې واچولی شي او باید په داسې غذا کې واچولی شي چې مطلب لږ اندازه غوړ ولري. په دې کې جذب ښه دی. مثلا موږ بعض داسې ویټامینونه لرو چې هغه اړیکو ورته وایي په شحمو کې منحل دي بعضې په اوبو کې منحل دي. نو که چېرته لږ اندازه غوړ موجود دا په غوړ کې ښه منحل کېږي او بیا ماشوم په ښه ډول اخیستلی شي. مهمه خبره د غذا په خوند رنګ او بوی کې تغییر نه راولي. ډېره مننه قدم ډاکټر صاحب. پټان تاسې وختي د افراد خبره وکړه. ډېری وخت چې کوم شی زموږ د افغانانو لپاره قوي په هغه ټولنه کې چې خلک اړتیا هم نه لري خو ولې بیا ډېر زیات استفاده کوي. افراط خبره مو وکړله د دې پوډرو ډېر استعمال خو به کوم ضرر نه لري کوم بدن باندې اغېزه شته نشته دی که یو څوک یې بیخي بېحده زیات استعمال کړي سهار او ماښام او چې نور امکانات شي هم نه همدغه توقیتي پوډرو ته ورکوي آیا داسې کوم بدن باندې اغېزه شته د دې پوډرو؟ ظهیر صاحب ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ته بیا هم زه وایم چې چونکې موږ تاسو دوه حالته لرو هر شی په خپل موجودیت ګټې هم لري او تاوانونه هم لري. بله همداسې ده. که موږ دوا فرض کړو دوا که وخورو په لږه اندازه هغه معلومه اندازه یا د مرض دپاره معلومه اندازه دوا معلومه ده. هر دوا چې موږ تاسو په ټولنه کې خورو د دې خپل مقدار معلوم دی چې په همدغه مقدار باید عوام واخلي. یو مریض ډاکټر ته ځي ډاکټر ورته په نسخه لیکي چې دغه دوا 2 ټیمه وخوره دا 1 ټیم وخوره دا 3 ټیمه وخوره بیا چې کله 3 ورځې پورې وخوره 4 نور بیا مه استعمالوه. چونکې زه به دې پوډر پاک لګوم دغه پوډر چې دی دا تقویتي ورته په دې خاطر ویل کېږي چې دا د خوارځواکۍ مخنیوی کوي. بله دا د خوارځواکۍ څه کوي مخنیوی کوي. مثلا داسې نه ده چې دا دوا ده که موږ چېرته یو څوک وګورو چې هغه په خوارځواکۍ اخته دی نو د هغې دپاره موږ نور طریقې هم لرو چې باید څنګه کولی شو دغه ماشوم په هماغه مخصوصو لارو د خوارځواکۍ نه څه راوباسو. مګر دغه تقویتي پوډر چې دی یا ایمنپي پوډر چې دی چې په ټولنه کې ویشتل کېږي د دې اهمیت به زه ته دومره ویم چې دا د خوارځواکۍ مخنیوی کوي. نه پرېږدي چې یو ماشوم د نورمال حالت نه یو خوارځواکۍ طرف ته څه شي لاړ شي. اوس چې څومره موږ دا ورکوو د دې اندازه معلومه ده. مخکې مو ویل چې یو پوڼې د ورځې که چېرته دا د ده نه ډېرېږي لکه څنګه چې نورې دواګانې بد تاثیرات لري همداسې دا هم بد تاثیرات لري. ویټامین ای دی که موږ تاسو په ډېره زیاته اندازه واخلو نو بیا موږ یو بل حالت ته ځو توکسیسیټي ورته وایي زهرجنتوب. هره دوا چې د خپل مقدار نه په ډېره اندازه استعمال شي هغه زهرجنه تمامېږي. نو همداسې تقوي پوډر هم دي که چېرته یو څوک په ډېره اندازه استعمال کړي توکسیسیټي یا زهرجنتوب رامنځته کوي. دغه زهرجنتوب داسې دی چې دا به زموږ ستاسو بدن باندې بد تاثیرات لري. مثلا د اشتها خرابوالی کېدلی شي رامنځته کړي. دې تر څنګ کېدلی شي زموږ ستاسو لکه ویټامین ای دی د دې ډېر جذب په ځیګر بد تاثیر لرلی شي. همدغسې موږ تاسو نور ډېر مواد په دې کې لرو که چېرته هغه موږ د حد نه ډېر واخلو
نو هغه په ورو ورو موږ تاسو توکسیسټي یا زهرجنتوب حالت ته بوځي. نو په کوم معلوم مقدار چې ټولنه کې ورکول کېږي په همدغه مقدار کې استعمال شي نو یو به موږ د بد عواقبو نه ساتل شوي سو، دویم د دې تر څنګ موږ ته فایده ډېره. ډاکټر صاحب ډېره مننه. ډاکټر صاحب تقویتي پوډر څنګه غذایي کمښت مخنیوی کوي؟ ښه، مخکې موږ دې موضوع ته ډېره ښه اشاره وکړله چې موږ بعضې مثالونه وړاندې کړل چې دا پوډر چې دي دا د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره دي او خوارځواکۍ مخنیوی موږ څنګه کولی شو یا څنګه دا پوډر کولی شي چې د خوارځواکۍ مخنیوی وکړي. مخکې موږ اشاره وکړه که ویټامین ای کمیږي نو بد عواقب به څه شي، که ویټامین سی کمیږي بد عواقب به څه شي، که ویټامین کې کمیږي بد عواقب به څه شي. موږ تاسو په دې کې ډېر نور مواد هم لرو، مثلا ارګوکالسیپیرول په نوم یو ماده موږ په دې کې لرو. ویټامین ډي، ویټامین ډي داسې یو ماده ده چې په نورمال حالت کې موږ تاسو نور نه اخیستلی شو. څه ډول یو ماده ده نورمال حالت کې موږ تاسو نور نه څه کولی شو اخیستلی شو. اوس که چېرته موږ داسې وګورو که چېرته ارګوکالسیپیرول زموږ ستاسو بدن کې کمیږي زموږ ستاسو اډوکې به څه کېږي، کمزوري کېږي به اډوکې هم څه کېږي، کمزوري کېږي. که چېرته موږ په دې کې ایوډین لرو، په همدې پوډر کې موږ تاسو څه لرو، ایوډین. که موږ ایوډین کم اخلو موږ تاسو په نتیجه کې به دوه ناروغیان وخته کېږو. یو ته جاغور وایي، کله هم کتلی په ساده اصطلاح کې ګایټر ورته موږ په طبي اصطلاح کې او موږ ساده اصطلاح کې ورته جاغور وایو. دویم مرض کراټینیزم دی. کراټینیزم هم داسې یو مرض دی چې د ایوډین د کمبود د وجې پیدا کېږي. نو اوس که چېرته موږ ایوډین په دې تقوی پوډر کې والو موږ به دوه مرضونه نه بچ شو، یو ګایټر دی یو کراټینیزم دی. که چېرته موږ ارګوکالسیپیرول یا موږ تاسو ویټامین ډي 2 والو نو په دې حالت کې به موږ تاسو د اډوکو د پوک نه ساتلی شي، زموږ اډوکې به نورمال وي، زموږ غاښونه به نورمال وي، زموږ وجود به نورمال څه کوي وده کوي. په دریم قدم کې یو مهم موضوع ته زه راشم، دا ځکه د خوارځواکۍ مخنیوی کوي چې همدغه 15 نوعه مایکرو نیوټرین چې دي دا په دې پوډرو کې مشتمل دي. د هر یو زموږ ستاسو بدن کې یوه خاصه وظیفه سرته رسوي او کله چې د هر یو زموږ ستاسو بدن کې یوه خاصه وظیفه سرته رسوي نو بیا زموږ بدن به نورمال وده کوي، زموږ ستاسو دماغ به نورمال وده کوي، زموږ ستاسو اړیکې به نورمال وده کوي، زموږ ستاسو بدن هغه کوم فزیولوژیکي وظیفې چې دي هغه په نورمال ډول مخې ته ځي. کله چې نورمال ډول دا زموږ وظیفې مخ ته ځي نو موږ تاسو په نورمال ډول خپل ژوند مخ ته وړو. نو دا کولی شي د دغه موادو د موجودیت یا شتون له کبله زموږ ستاسو بدن کې خاص وظیفې سرته رسوي او زموږ ستاسو د بدن هغه تقویت رامنځته کوي. نو په دې خاطر دا د خوارځواکۍ څه کوي، مخنیوی کوي. ډېر مهم عنصر چې په دې کې شامل دی فولیک اسید دی، آیرن دی چې دا کولی شي آیرن چې دی د انیمیا مخنیوی کوي، آیرن چې دی دا د انیمیا مخنیوی کوي. بالکل. او دې ته څنګه موږ یو بل تکلیف لرو فولیک اسید یا ویټامین B9 دی چې دا هم موږ په دې کې لرو. دا د مننجوسیل مننجومایوسیل موږ ته کې یو اصطلاحګانې لرو. مننجوسیل مننجومایوسیل داسې دي چې کله ماشوم پیدا شي مور دا کم ولري نو دا چې کم پیدا شي په دې املا کې یو ډول خلاص غوټي په سپینل کارډ باندې پیدا کېږي. دغه ماشومان په نورمال ډول خپل ژوند ته ادامه نشي ورکولی. نو په ټول کې به ویمه چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره MNP پوډر یا د تقوی پوډر داسې یو کامبینیشن یا داسې یو مخلوط دی چې دا کولی شي د دې ټولو موادو د موجودیت له کبله چې کله یو څوک ترلاسه کړي نو د دغه موادو د کمبود چې اصلاح شو په خپله دا ډول خوارځواکۍ څه شو، مخنیوی شو. نو د دې موادو شتون په بدن کې د دې موادو زیرمه کېدل په بدن کې دا خپله د خوارځواکۍ څه کوي، مخنیوی کوي. ډاکټر صاحب پټان ډېره زیاته مننه کوم، خوشحاله اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب پټان ولې موږ د دغه تقویتي پوډرو سپارښتنه مېرمنو لپاره کوو هغه مېرمنې چې امیدوار یي په دغسې پروسه کې یا د امیدوارۍ په مرحله دغه څومره ګټور دي، استفاده کولی شي نشي کولی شي او که کوي څومره مهم دي؟ مهرباني. ډېره زیاته مننه. موږ زه به یو موضوع ته اشاره وکړم چونکې دغه پوډر موږ د یو بل شکل باندې چې MMS ورته وایي MMS ورته وایي په کلینیکونو کې د امیدواره میندو لپاره ورکول کېږي. عین څه چې دا مایکرو نیوټرین پوډر یا MNP پوډر یا تقوی پوډر کې شته په MMS کې هم شته. بالکل. نو موږ تاسو یو دغه لرو یو 1000 ورځې د ماشوم لپاره ډېرې مهمې ورځې دي. لومړۍ 1000 ورځې زر ورځې د یو ماشوم لپاره ډېر طلایي ورځې چې ورته وایي. دغه 1000 ورځې کې چې دي کې 280 ورځې یو ماشوم د مور په تن کې تېروي. د هغې نه بعد دا نورې ورځې چې پاتې کېږي 220 ورځې دا موږ تاسو د ماشوم د اولې ورځې نه تر 2 کلنۍ پورې ورځې دي. د مور دپاره ځکه دا توصیه کېږي چې مور په همدغه مهال چې یو امیدواره مور 2 بوجه په تن لري، یو خپل ځان دی او یو ماشوم دی. دا مواد چې څنګه په ژوند کې د ماشوم لپاره مهم دي نو د مور په تن کې هم د ماشوم لپاره څه دي مهم دي. ځکه دا نورمال فزیولوژیکه وده د مور په تن کې روانه ده. همداسې ده. یو ماشوم چې د اولې میاشت نه ځي او بیا نهمې میاشتې ته رسېږي نورمال وده کوي، د دماغ مالته وده کوي، د هډوکي مالته وده، د هر ساختار په دغه وخت کې جوړېږي. چونکې که چېرته مور دغه مواد کم ولري
مثلا دا مایکرونیوټرین پاوډر ویټامینونه شو، منرالونه شو، ایوډین شو، اوسپنه شو، فولیک اسید شو، ویټامین B1 B2 پایوډین پروکسیډین او د ترڅنګ نیکوټینیک اسید اسکاربیک اسید دا ټول به کې شامل دي. کو چیرته یو مور دا کم ولري آیا مور کولای شي چې دغه امیدوارۍ ته په نورمال ډول وده ورکړي یا مور کولای شي چې دغه مواد په کافي ډول د ماشوم دوران ته ولېږي او ماشوم د دې څخه استفاده وکړي نورمال وده وکړي؟ نشي کولی. نو چونکې دا چې د ماشوم دپاره په ژوند کې مهم دي نو د مور په تن کې د مور دپاره مهم دي چې مور دا واخلي او د دې موادو نه هم مور استفاده وکړي او هم ماشوم استفاده وکړي. لکه مثلا زه وایم مور چې کله د امیدوارۍ پر مهال د چی سره مخامخ کېږي د کمخونۍ سره نو څه شی به پکې کمي؟ اوسپنه به کمي چونکې دغه MMS یا MNP دا خپل اندازه اوسپنه فولیک اسید لري. مور دې څخه برخمنه کېږي او دغه د مور څخه په کافي اندازه ذخیرو سره ماشوم ته انتقالېږي او ماشوم په آینده کې دې سره ښه تقویه شوی. بعضې داسې مواد دي چې د مور په شیدو کې موجود دي چې د شیدو ورکولو پر مهال مور باید د امیدوارۍ پر مهال هغه زیرمه کې واخلي تر څو د شیدو ورکولو پر مهال هغه ماشوم ته څه کړي؟ انتقال. بالکل. نو دا د شیدو په واسطه به ماشوم ته څه کړي؟ انتقالېدلی شي. نو څنګه دا زر لپاره مهم دي نو مور باید حتما د امیدوارۍ پر مهال د MMS د ټابلیټونو څخه استفاده وکړي تر څو د دغه ټابلیټونو په ذریعه دا د خپلو نیوټرینټو یا ویټامینونو او منرالونو کافي ذخیره په خپل بدن کې ولري او د دغه ذخیرې نه ماشوم هم ښه تقویه شي او په آینده کې د شیدو په واسطه چې دا ذخیره ولري ماشوم ته انتقال شي او ماشوم په لومړیو 6 میاشتو کې د دې مواد څخه کافي برخمن شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. پټان په کوم حالاتو کې دغه پوډر تقویتي پوډر خطرناک دي؟ داسې کوم حالات شته یا نشته دی؟ اوس وضاحت غواړم. موږ تاسو د تقویه د پوډر د خطرناک حالت په اړه یو خبره کولی شو چې تقویه پوډر خطرناک حالت به یوازې نه دی چې موږ تاسو د دې ایکسپایر ډیټ ونګورو چې مطلب دا ایکسپایر نه وي په تاریخ تیر دی کون دی تیر دی او دا مسله دغه مسله دا شو چې هغه وخت به ځکه خطرناکي هر دوا د خپل اندازه مقدار پور وخت لري دغه پورې ښه کار کوي خو دغه نه بعد استعمال شي خطرناک وي. داسې کوم ایج نشته لري داسې کوم حالت نشته چې موږ یو چې تقویه پوډر دی ماشوم واخلي او هغه د هغې دپاره خطرناک تمام شي. یو حالت کېدلی شي چې یا د حد نه ډېر واخلي هغې باندې مخکې موږ تاسو خبره وکړله موضوع شریکه ده چې د حد نه ډېر اخیستل د لپاره باید توکسیسټي یا زهرجنتوب رامنځته کوي. نو که په معلوم اندازه واخیستلی شي په معلوم مور کې واخیستلی شي او په بشپړ ډول دا موږ ته معلومه شي چې دا ایکسپایر نه دي بل څه ضرر ورته نه دی رسېدلی او استعمال شي انشاءالله د دې داسې بد عواقب یا بد ساید افیکټ یې نشته. ډاکټر صاحب د تخنیکي ټیم بحث ډېر خوندور دی ډېر داسې معلومات مو ترلاسه کړل چې ډېر اپډیټ و ډېر مهم معلومات او ډېر نوي معلومات متاسفانه زما پوښتنې هم پاتې شولې خو تخنیکي ټیم اشاره کوي په پای کې ستاسې خلاص پیغام غوښتنه په دغه برخه کې چې دغه پوډر څومره مهم دي که لنډې واضح کې یوازې دغه وخت لرو او ستاسې وروستی پیغام د روغتیا پال په توګه چې کلونه راهیسې په دغه برخه کې کار کوئ د کونړ خلکو ته خدمت کوئ او ډېرو سعوت هم تللی یاستئ او د ډېرو پیښو سره مخ شوي یاستئ وروستی پیغام غوښتنه هم څه ده په یو دقیقه کې؟ زموږ وروستی پیغام به دا وي چې په ټولنه کې موږ 2 کمپاینونه لرو په ټولنه کې خاص د صحي کارکوونکو لخوا ترسره کېږي چې یو د سیوپس آیپا یا آیرون فولیک اسید ګولۍ دی او دویم چې دی د MNP پاوډر دی. په ټولنه کې که چېرته د دې پاک له مور او پلار پوره آګاهي ترلاسه کړي او دغه په همدغه ډول چې موږ ویلې خپلو ماشومانو ته ورکړي نو د دې ګټه پیدا به په آینده کې ډېره زیاته وي او که چېرته په دغه طریقه سره ونه شي نو دا به یو ډول تاوان زموږ د ټولنې لپاره زموږ د اولادونو لپاره او زموږ د صحت بخش لپاره وي. نو د ټولنې د خلکو څخه دا هیله کوو چې هغه د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ او د وین پوډر په صحیح طریقې سره استعمال کړي. دې ترڅنګ د خپلو ماشومانو لپاره د ښې تغذیې لپاره په خپل هم فکر وکړي او د نور ماشومانو لپاره هم فکر وکړي څنګه کولی شو د ټولنې ماشومان د خوارځواکۍ څخه وساتو. ډېره مننه زموږ بل نه بحث ته راغلی کور ماباد خوشحاله اوسئ. د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو د ډاکټر صاحب نصرت الله پټان د خبرو خلاصه دا کوو چې دغه پوډر تقویتي پوډر خورا مهم دي او باید هیڅوک دغه موقع د لاسه ور نه کړي او دغه ترلاسه کړي په خاص ډول د هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته دي نو تاسې کولی شئ په وړیا ډول په روغتونونو مرکزونو کې ترلاسه کړي او د خپلو کورنۍ ماشومانو ته ورکړي. په خپرونه کې مو د باس میلمه ډاکټر نصرت الله د AYSO دفتر د تغذیې د برخې مسؤل ډاکټر دا موږ د دې ونې د رڼا په لور ګرځې مستر بیا بلې خپرونې پاک او مهربانه خدای سپارم د یو سرلوړي او آباد افغانستان په هیله ښې شپې او ورځې ولرئ. ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیم ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه همچنان همچنان